बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबानो ज़मूंगा नई टॉपिक दे द होम्योस्टासिस बारे की नन बदा पेजन मूंग की होम्योस्टासिस څه ده او फंक्शन یې څه دي डॉक्टर साहबानो होम्योस्टासिस ویل کیږي زموږ د باډي انټرنل انوایرنمنت ته موږ هومیوستاسس وایو انټرنل انوایرنمنت ته موږ هومیوستاسس وایو ډاکټر صاحبانو انټرنل انوایرنمنت مین داخلي ماحول زموږ د باډي دي ته موږ وایو هومیوستاسس فار ایگزامپل کیمیکل زموږ د باډي چې کوم هارمونز دي کوم کیمیکلز دي نیورو ترانسمیټرز دي د دې نارمل ویلیو ساتل دا د هومیوستاسس کار دی ورپسې ډاکټر صاحبانو زموږ د باډي چې کوم پی ایچ دی د دې نارمل ساتل دا هم د هومیوستاسس کې راځي ډاکټر صاحبانو که چیرې هومیوستاسس اب نارمل وي زموږ د باډي پی ایچ به هم اب نارمل وي او چې پی ایچ اب نارمل وي د ټول سیستمونه به اب نارمل وي ورپسې ډاکټر صاحبانو زموږ د باډي ټمپریچر دی ډاکټر صاحبانو زموږ د باډي ټمپریچر نارمل ساتل دا هم د هومیوستاسس فنکشن کې راځي ډاکټر صاحبانو که چیرې هومیوستاسس اب نارمل وي د باډي زیاتره سیستمونه به اب نارمل وي او هومیوستاسس دپاره موږ سره څه شی مهم دی هغه موږ سره نیګیټیو فیډبیک سیستم دی نیګیټیو فیډبیک سیستم په واسطه زمونږ چې کوم هومیوستاسس دی هغه نارمل کیږي که چیرې نیګیټیو فیډبیک سیستم هم اپلای نشي بیا هم موږ سره هومیوستاسس چې دی هغه نشي کېدلی چې نارمل واوسي دغه ډاکټر صاحبانو زموږ د باډي دپاره هومیوستاسس هم ډېر امپورټنټ دی ورپسې زموږ د باډي د هومیوستاسس نارمل ساتلو دپاره موږ سره نیګیټیو فیډبیک سیستم ډېر امپورټنټ دی ډاکټر صاحبانو نیګیټیو فیډبیک سیستم زموږ د باډي دپاره ډېر ضرور دی او زیاتره حصو کې زیاتره وخت زموږ باډي کې نیګیټیو فیډبیک سیستم اپلای کیږي